په ننګرهار کې څه تېر شول؟ پاکستان ویزو ترلاسه کولو کې څنګه مرګ ژوبله رامنځته شوه؟ د پاکستان صدراعظم عمران خان څه ویلي او د افغانانو هویت څنګه ریشخند شو؟ سلام، ستړي مه شئ. ننګرهار کې د پاکستان کونسلګرۍ مخې ته د بیروبار مخنیوي لپاره د ویزو اخیستلو پروسه د فوټبال لوبغاړي ته لیږدول شوې وه، خو تېره ورځ د جلال آباد فوټبال سټیډیوم کې د پاکستان ویزې لپاره ټوکن ترلاسه کولو ګڼه ګوڼه کې 12 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي، چې وژل شوي زیاتره له 50 کلونو پورته مېرمنې دي. د معلوماتو له مخې یوازې 1000 نفرو ته ویزې ورکول کېدې، خو په یو وار دغه لوبغالي ته لسګونه زره کسان راغلي وو، چې سخته ګڼه ګوڼه یې رامنځته کړې وه، چې بدبختانه بیا دغه پیښه رامنځته شوه. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په دغه پیښه خواشیني ښودلې. عمران خان په یو ټویټ کې ویلي چې دې بوږنوونکې پیښې ډېر خفه کړی دی. په هر حال د دغې پیښې په اړه بېلابېل غبرګونونه رامنځته شوي. ځینې حکومت ملامتوي چې دغه پروسه یې سمه مدیریت نه شوی کړی او د دوی د بې کفایتۍ له امله دغه پیښه رامنځته شوه. دغه راز خلکو ویلي چې حکومت د هېواد دننه معیاري روغتونونه رامنځته نه کړل او نه یې هم خلکو ته د کار زمینې برابرې کړې، چې لکه بلینن افغانان داسې درپدره دي. خو ځینې بیا خلک ملامتوي چې د نظم په نوم څه نه پېژني او همیشه یې بې نظمۍ جوړې کړې. دغه راز دوی وایي داسې نه ده چې دا خلک ټول مریضان دي او یا صرف پاکستان کې ډاکټران شته او افغانستان کې نشته. دوی وایي دې خلکو زیاتره هغه کسان دي چې نیم کوره دي، یعنی نیم پاکستان کې او نیم افغانستان کې دي او نیم بیا د مړي ژوندي او چکرو لپاره ځي، چې ستونزې اصلا دوی جوړې کړې. دوی وایي نن د دوی له کبله د افغانستان پاسپورټ چې د افغانستان وقار حیثیت او هویت دی تر پښو لاندې شو، چې لکه بله نن په ټویټر کې پاکستانیان افغانانو ته پیغورونه ورکوي. خلکو ویلي په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه نفوس دی، که ستونزې دي که مشکلات دې په ټولو دي، اما دا خلک چې پاکستان ته تګ راتګ لري فکر نه کوم شمېر دې له 1 یا 2 لکو زیات وي. نن د دغه 1 لک نفرو له امله د افغانستان د 15 میلیونو خلکو هویت بې عزت او تر پښو لاندې شو. په هر حال تاسو څوک ملامت بولئ او ستونزه په څه کې وینئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. دا وه د ننګرهار د پیښې په اړه زبرګ ویډیو. تر بیا چې ستاسو شو پړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.